هر انسان چې دنیا کې ژوند تیری نو د هغه څه ارمانونه وي، هغه ارمانونه چې د هغې د پوره کولو دپاره دی سحر ماښام کوشش کوي او منډه وهي. بعض ارمانونه هغه پوره شي او اکثر ارمانونه هغه نیمګړي پاتې کېږي. او رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې صحابه کرامو ته په ځمکه باندې داسې نقشه جوړه کړه، یو کرښه یې وایسته نیغه، او بیا د هغې نه ګیر چاپېره څلور نښې وایستې، څلور ګوټې چې منځ کې دا نښه یې راګیره کړې، او دغه نښه دا کومه چې د منځ کې ده دا د دې څلور ګوټې ډبي نه بهر ته وتې ده. رسول صلی الله علیه وسلم ووایي دا انسان دی، د منځ کې دا ګیر چاپېره دا څلور کرښې دا د ده نیټه ده چې دې نه د چېرته هم نشي اورېدی، او دا کومه کرښه چې بهر ته وتې نه دا د ده ارمانونه او امیدونه دي. یعنې د انسان ارمانونه او امیدونه هغه دومره ډېر دي چې د ده د ژوند نه ماخوا دي. او په دې الله رب العزت څوک نه رانیسي که چېرته دا پکې شرط دی، که چېرته تا د آخرت نه نه غافله کوي، آخرت نه تا نه غافله کوي. یو سړی د عقل خاوني او په ځمکه کې ژوند تیری، هغه به لازم څه ارمانونه دي، څه امیدونه به وي چې هغه به د دنیا سره تعلق ساتي. په دې الله تعالی رانیسي. خو چې کله د ارمانونه او امیدونه دومره ډېر شي چې انسان د آخرت نه غافله کړي، بیا په دې ارمانونو او امیدونو سره الله تعالی رانیسي، ځکه چې ته یې غافله کړی د آخرت نه. یو سړي د ارمان دی چې ما ته حلال او پراخه رزق میلاو شوی او د هغې دپاره کوشش کوي او تګ و دوب کړي، نو دا خو د دې ذمهواري ده او دا د ژوند تېرولو طریقه ده. په دې الله تعالی نه رانیسي. یو سړي ارمان دی چې یو کوټه وی، زه زما بچي مور پلار زموږ د سر په سوري وی، دا یو ارمان دی، امید د دې لپاره کوشش محنت الله تعالی په دې نه رانیسي. دغه شان نور د ژوند چې کوم سهولیات او ضروریات دي د هغې دپاره سړی منډه وهي او ارمان یې. یو سړي د ارمان دی واده یې نشتی، زما واده وی، واده یې کړی ارمان دی چې زما بچي وی، بچي زما نیک عملی. دا خو د هر انسان او د مسلمان ارمان او امید دی، الله تعالی په دې نه رانیسي. دومره مال ما ته میلاوېدی چې زه پکې چا ته محتاج نه وی، زه ذلیله نه شوې، د دې لپاره تګ ودو. خو چې کله د ارمانونه او امیدونه دومره ډېر شي چې تا د آخرت نه او د الله نه او د دین نه غافله کړي که نه، نو دا بیا بد ارمانونه او امیدونه دي. په دې دنیا کې چې دا کوم خلک اوسېږي که نه، ما دا ووایي په اوله کې تاسو ته چې د هر سړي څه نه څه ارمان هغه شتي، ورسره دا اضافه کوي، او د ټولو خلکو ارمانونه او امیدونه یو شان دي. بعض هغه خلک چې د هغوی هغه سوچ ډېر اوچت عزم او ارادې والی، د هغه خپل یو ارمان او امید دی. دیندار یې د هغه یو ارمان او امید. کمزوري چې کومي د هغوی ځان له ارمانونه او امیدونه دي، د بېدینو ځان له ارمانونه او امیدونه دي. ټول خلک یو شان نه دي. او رب العالمین تعالی هغه څه درکوي چې د څه دپاره ته کوشش او منډه وهي. دا خبره یاده کړه. څومره چې ته کوشش کې محنت کې په څه کې کې د هغې ثمره به تا ته میلاو شي. لکه الله په قرآن کې دا خبره کړې دې ته غوږ کېږدئ، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. څوک چې د دنیا غواړي، لکه یو سړی د ارمان یې څه دغه دنیا، تاسو چې ارمانونه یو شان نه دي. دا یو سړی دی چې د ارمان صرف او صرف هغه دنیا ده، ټول کوشش او محنت هغه دنیا ده. آخرت پاتې، الله پاتې، دین پاتې، سړیتوب، اخلاق چې څه دي هغه هر څه شاته ګذار کړي. زما یو ارمان ده چې پیسې دي، دنیا ډېره. الله وایي موږ به ورکو څه چې موږ غواړو او د چا دپاره چې غواړو. دین یو مسله دا راووته،
که ته ډېرو محنت وکړي که نه دنیا دپاره میلاویږي به تا ته هغه چې کوم ستا په نصیب. بل طرف ته ګوره دا مو اوس ارمان او امید او کوشش دی. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، او بل هغه سړی دی چې آخرت غواړي او د هغې دپاره کوشش کوي او دی مؤمن و هو مؤمن، د هغه محنت چې دغې دپاره ارمان یې داسې چې هغه دین سره تعلق ساتي، امیدونه یې داسې چې دین سره تعلق ساتي. فأولئك كان سعيهم مشكورا. الله وی د دوی دا منډه چې ده او دا کوشش دا به ضایع کېږي نه، د دې به دوی ته بدله میلاویږي. خیال دی که نه؟ محنتونه دوه روان دي، کوششونه دوه دي، امیدونه دوه دي، خو څومره فرق دی په دې امیدونو کې، ارمانونو کې او په دې محنتونو کې. یو سړی الف نه دی یا پورې ټول محنت د دنیا لپاره، یو سړی د هغه محنت د دنیا دپاره دی دومره چې ګزاره پرې روانوي او اصل مقصد او هدف او منډه هغه د آخرت دپاره ده. الله رب العزت وایي دته به د اجر میلاو شي. سورة آل عمران کې الله وایي ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. څوک چې د دنیا ګټه غواړي او دنیا دپاره یو کار کوي الله وایي دته به میلاو شي، او څوک چې آخرت غواړي الله هغه ته به آخرت میلاو شي. خو خلک یو شان نه دي، نه د ټولو یو شان سوچ دی. نو خبره ما دا کوله چې صرف امیدونه ارمانونه دومره ساتل د دنیا دپاره چې د سړي د ژوند پرې رواني، د بچو ژوند رواني، او تا د دین نه غافله کوي، الله رب العزت تا په دې نه رانیسي. او دا خو الله رب العزت د قارون چې کله قصه کوله یا کړې ده، نو د هغې په منځ کې الله دا خبره ذکر کړې ده چې هغه علماو هغه ته دا وویې چې دا دومره مال چې الله تعالی درکړی دی وابتغي فیما آتاک الله الدار الآخره، په دې دومره مال او دنیا چې الله تعالی درکړی دی په دې کې الله راځي که آخرت وګټه. بیا ورته دا ووایي ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا کې چې ستا کومه برخه ده هغه مه هېروه. شریعت موږ منع کړي نه وي الحمدلله، بلکې د دنیا الله پیدا کړي زموږ دپاره. خو عجیبه دا ده دا دنیا الله پیدا کړي زموږ دپاره ده او موږ یې پیدا کړي د عبادت دپاره یو. موږ پرېښودو هغه څه چې د څه دپاره پیدا کړي وو، ونښتو په هغه څه پسې چې زموږ دپاره پیدا کړي. دنیا زما او تا نه چېرته ځي تښتي، څو پورې چې ما او تا په دې دنیا کې وي دا ساه زموږ کته بری کېږي نو د دنیا زموږ نه تښتي نه. هر چې لوی مقصد څه دپاره چې موږ راغلي یو هغه د الله راضي کول دي. ډېرو هغه مقصد پرېښودی دی او په هغه څه پورې نښتي دي چې هغه د نه ځي نه. دا اوس هغه ارمانونه او امیدونه دي چې آخرت نه تا غافله کړي، په دې انسان رانیوی کېږي. او زما په دې باندې یو بیان دی که وخت ته میلاو شو هغه به واورئ. اوږده ارمانونه او د هغې نقصانات، لوی د تعجب خبر هغه دا ده که نه، د ارمان نه د امید. څومره چې د انسان لویږي ورځې پرې اوړي که نه دومره د ارمانونه ورسره غټېږي، دا کمیږي نه. په ارمان پسې ارمان او په امید پسې امید، نو دا به موږ څه کوو؟ موږ به د دین او آخرت او هر څه پرېږدو، به دغه دنیا پسې ورمنډې وو. او حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري کې حدیث دی د ابو هریره رضی الله عنه، رسول صلی الله علیه وسلم وایي لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنتین. د بوډا سړي زړه دوو خبرو کې ځواني ګوري، یعنې د عمر ډېرېږي، هډوکي کمزوري کېږي، غوښه کمزوري کېږي، رګونه کمزوري کېږي، زړه کمزوری کېږي، خو دوو خبرو کې دی ښه تازه کېږي، فی حب الدنیا و طول الامل. دنیا سره محبت او ارمانونه او امیدونه. څومره چې عمر ډېرېږي ارمانونه او امیدونه ورسره ډېرېږي. حالانکې عقل دا وایي، صحیح عقل او فطرت، چې څومره سړی مرګ ته نږدې کېږي پکار دی چې امیدونه او ارمانونه کمېدې. زموږ هغه ورسره ښه ډېرېږي. ته به یو بوډا سپین ږیری وینې، هغه به 70 کالو ته رسېدلی، هغه به 80 ته رسېدلی، او د هغه ارمانونه که دې واورېدو ته به حیران شي. او ځان سره به دا خبره وکړې چې یاره د ده د ارمانونه او امیدونه یې چې د هغه ځوان به څه حال وي. کښېنه چې د سپین ږیري سره دا ارمانونه نه ختمېدونکي دي. دومره چې ستا پرې ژوند روان وي، ته چا ته محتاج نه یې، ستا بچي چا ته لاس نه نیسي، تا ته رزق یو 3 ټیمه میلاویږي، ته پکې د الله بندګي هم کولی شي، ته پکې د خلکو سره غم خادم کولی شي، ته
هغه ژوند چې کوم ضرورت دی هغه پرې سر ته رسولی شي، دومره دنیا پوره ده. نه 100 کاله بعد او نوسي او کړوسي او هلته او دلته او داسې او دغه دا هغه ارمانونه دي چې انسان ته لوی تاوان رسوي او چا پوره کړي نه دي. ارمانونه چا را نه دي پوره کړي. زه به صرف اسې یو مثال ذکر کوم، یو، او زما موضوع دا نه ده د اوږدو ارمانونو تاوان، او چې د بل موقع باندې بیان، اسې صرف یو مثال به در کوم. آدم علیه السلام چې کله الله پیدا کو او د هغه بیبي هغوی جنت کې و. جنت کې الله به طور امتحان هغه ته ووایي چې دې ونې له به نږدې نه ورسې. شیطان راغی وسوسه هغه ته اچوله قسمه قسم. یوه وسوسه ورته هغه دا واچوله دې ته پکې دی. قال یا آدم، شیطان ورته ووایي ابلیس وایي ای آدمه الا ادلک هل ادلک على شجرة الخلد وملك لا يبلى. آدمه داسې ونه درته ونه ښیمه، که د هغه ونې نه تا سکنه وکړه که نه نو ته به چېرته هم نه ختمېږي، داسې باچایي به درته میلاو شي چې د همیشه دپاره به وي. او هغه بل ځای کې الله وایي ده ورته ووایي چې الله تاسو ولې منع کړي، تاسو څه پته شته الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. که تاسو د دې ونې نه سکنه وکړه که نه تاسو به همیشه بیا پاتې کېږي، د سره به تاسو باندې مرګ نه راځي، هېڅ به هم نه راځي، او تاسو نه به ملایک جوړ شي. وقاسمهما او بیا ورته قسمونه وکړو، د الله په نوم ورته قسمونه وکړو چې زه ګوره ستاسو خیر خوایم. دې خبرې آدم علیه السلام لره دوکه ورکړه چې الله دا نوم ورته یاد کړو. او آدم علیه السلام لاړ ونې نه سکنه وکړو، د هغې د لاسه الله د جنت نه راوویستو. دې ځای کې ارمان و امید و. ارمان څه و؟ چې همیشوالی وي. ارمان هغه ارمان تاوان څه و چې آدم علیه السلام د جنت نه هغه راووتو. دا ارمانونه امیدونه چې څومره ډېرېږي که نه او د حد نه ډېرېږي، نو یو خو دا چې تا د الله نه غافله کوي، مونځ اودس به دنه پاتې شي، قرآن تلاوت به دنه پاتې شي، د الله راضي کول دنه پاتې دي، د الله په لار کې مال لګول پاتې دي، الله دپاره هر قسمه قرباني دا پکار دي، ځکه چې ستا یو دنیوي سوچ دی ته په هغې پسې منډه وهي، نه پوره کېږي دا ارمانونه. نو ځکه زه تاسو ته دا وایم چې رسول الله وسلم حدیث کې وایي او دې نه اخوا بله خبره نشته. امام طبراني دا روایت راوړی دی، ښه صحیح سند سره دی. رسول الله وسلم وایي منهومان لا یشبعان طالبوهما. دوه نهر دي، نهر چې هغوی چېرته نه مړېږي. دوه نهر چېرته نه مړېږي، طالب علم و طالب الدنیا. یو هغه انسان چې هغه طلب او لټون د علم کوي، غواړي چې زه علم زده کړم، دا لټون نه ختمي، دا د مرګه پورې تلېږي، د مرګه پورې. ځکه چې څوک داسې نشي ویلی چې زه اوس په دین باندې مکمل پوه شوم، یوه مسله بله نشته، نه. دی لګی سپین ږیری شي، مړ شي، خو موړ نه شي. او دویم د دنیا لټونکی د چېرته نه مړېږي. او عجیبه دا ده چې څومره د سره ډېرېږي دومره به ښه وږی کېږي، څومره چې دنیا ډېرېږي دومره به ته ښه وږی کېږي، دا لوږه نه ختمېږي. هوښیار هغه دی چې بیا په دغې کې دومره څه باندې اکتفا وکړي چې د ژوند پرې روان. یعنې دا ارمانونه به د کومې پورې موږ وایو او کوم ارمان به یادو. او ځکه یو شاعر وایي د دې دنیا څه ناشنا حقیقت یې ذکر کړی دی، وایي صغیر یطلب الکبر وشیخ ود لو صغره. که ماشوم نه دې تپوس وکړو د ځوان نه وي، د هغه د ارمان دی چې زه لوی وی، او که د بوډا نه دې تپوس وکړو نو د هغه څه ارمان دی چې زما عمر کم وی. وخال یشتهي عملا وذو عمل به ضجره. هغه چې کار یې نشته د هغه سره چې میلاو شي هغه د کاروبار ارمان کوي، مزدوري نشته او کار نشته، د چې کار یې دی هغه سره چې کښېني هغه ځان د شکمي کوي، د کار ستړی کړی یم او د پلاني شي او پلاني شي ستړی کړی یم. ورب المال فی تعب وفي تعب من افتقره. هغه ډېر مال چې ورسره دی هسې چې کښېني هغوی نور ستړی شوی یم، ځکه چې یوه منډه ده. دا غریب سره چې کښېني هغوی د ځان نه ستړی شوی یم. دا نه ختمېدونکي ارمانونه دي. لکه اوس عجیبه خبره یې کړې، کم عمره سره کښېني هغوی زما عمر ډېر وی، ډېر والا سره چې کښېني هغوی زما عمر کم. چې کار یې شتي هغه جاړي، چې کار یې نشتي هغه هم جاړي. مال چې ډېر دی هغه هم ستړی دی، چې غریب دی هغوی زه هم ستړی یم. نو هغه چې ډېر مال ورسره دی هغه هم ارمان کوي چې زه دمه شو، او غریب خو ارمان کوي چې زه دمه شو.
نو سړی حیران شي. نو ځکه هوښیار سړی دلته دا ووایي چې پرېږده دا ارمانونه دا غاړې ته کښېږده، خو دومره څه وکړه چې زموږ دا ژوند پرې روان وي او موږ خپل رب راضي کړو.